اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 27 سورہ واقعہ اوشتم سپارہ آیت نمبر 27 واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. و اصحاب الیمین اور خلاص والا ما اصحاب الیمین څومره خستا حالت ته د خلاص والاو فی صدرین دوی په بیرو کې وی مخدودن دسه بیره څه بے ازغوب وی و طلحن اور دوی په کیلو کې وی مندود دسی کیله څه دا به یو د بل د پاسوي و ظلن اور دوی په سورو کې وی ممدود اوږد سوری و ماءن او دوی په اوبو کې وي مسکوب څه دغه اوبه به جاری روانې بهیدون کې اوبه وي و فاکهتن اور دوی په میوو کې وي کثیرتن ډېرې میوې لا مقطوعتن داسې میوې څه دا به نه ختم کیږي په یو موسم کې هم ولا ممنوعتن اور نه به دغه جنتیان دینه منع کولی شي و فرشن اور دوی بوی په پلنګونو باندې مرفوعتن دسی پلنګونه څه اوچت بوی ان بشک مونږه انشأناهن پیدا کړی دی بیبیانې انشاء په یو پیدا کولو کاملو سره فجعلناهن پس ګرځولې دی مونږه دغه بیبیانې ابکارن پیغلې جنکه عربن اور محبت کا ان کی عاشقان اترابا اور همزولی لاصحاب الیمین او دا مچا د پر پیدا کړی دي خلاص ولاو د پاره ثلۃ من الاولین دغه خلاص ولا کسان دا ډیر غټ جماعت ته د لومبنیو نه هم وثلۃ من الاولین اور ډیر لوی جماعت ته د آخرین خلقو نه هم و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دغه سوره واقعی کې د درو ډلو بیان درته شروع دی یو ډله څه هغه والسابقون السابقون هغه سبقت کوونکی هغه مقرب الی الله څه هغه اوله مرتبه د جنتیانو دی د هغه بیان درته وشو اوس دا دویمه ډله دی صدا هغه نه د کمی درجه جنتیان دي او دا عام مؤمنان دي عام مؤمنان چاہے هغه دغه امت ولدي اور چاہے هغه آدم علیه الصلاۃ والسلام نه نسا تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې د پیغمبرانو امتونه دي اوس دغه دویمه ډلې ولا الله تعالی بیان کوي سوا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین خلاص ولا څومره خستا حال دی څومره اوچت شان دی د خلاص ولو فی صدر مخدود دوی په بیرو کې وی دسې بیره مخدودن څه هغه به بی ازغو وي هغه کې به ازغی نه وي ځکه بیره ونی کې خو ازغی وي اوس دغه دسې بیره دی څه دی کې به ازغی نه وي الله به ورنه ازغی ختم کړی وي لکه څنګه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ته دغه باندو ولا صحابه کرامو د وجنه به ډیره फायदा ملويدله ځکه چې صحابه کرامو به ډیره پوښتنه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نشوي کوله حیا د واجنه ادب د واجنه شرم د واجنه اور باندو ولا خلق کلیوال خلق هغه خود سي بیباکه غوندي وي هغه خود دومره پروا نه کوي نو هغه براغلو ډیره عجیبه پوښتنه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه وکړلې نو بس هغه د واجنه به مونږه هم ډیر څه زده کړلو نو چې دې کې یو بندوڅه صحابي راغلو اور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي څه دغه بیري ونه دي اور بیري ونه کې خو ازغی دي
اور دا خو یو تکلیف ده شی دی چې ازغیونه ته بیرې رشو کوي. اور الله تعالی قرآن مجید کې ذکر کړی دی چې جنت کې به د بیرې ونی وي او جنت کې خو به جنتی ته هیڅ قسم تکلیف نه وي، دا هم ما یقین دی. نو هغه کې بیا د بیرې ولا ونی څرنګه به وي چې هغه کې به ازغی وي. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الیس الله یقول فی صدر مخدود، چې آیا الله تعالی نه دی فرمایلی چې فی صدر مخدود چې بیرې به وي خو مخدود بے ازغو بیرې به وي، چې الله تعالی به د هغه بیرو چې کم ازغی دی هغه به الله تعالی ختم کړی وي او هغه په ځای هم الله تعالی بیرې پیدا کړی وي او هغه به ټوله بیرې وي. او بیا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه بیرې کې به الله تعالی 2 خوندونه اچولي وي اور هر خوند هغه به د مخکینی خوند نه خستاوي او مختلف پوي. اندرنګ حدیث مبارکاو کې دا هم رسی چې دغه بیره دا به غړیو برابر وي، مټکی برابر یو بیره به وي او دومره خستا خوندونه چې 2 ځای کې هغه به تاسو صرف په بیره کې ملويږي. وطلح مندود اور دوی به وي په کیلو کې. طلح دا کیلې ته یی کیلا یو میوه ده، مندودن او دسی کیلې صداب یو بل د پاسوي، یعنی په خلاف ته دنیا کې څه کمی کلی دي تاسو به هغه ونی کتلی وي څه کلی صرف برا ونی کی وي اور لاندې د غمند تانا د مکمل خلیوي زمکه پوره. خو جنت ولا کیلو ونی دسی بنوي بلکې برنه ونه سات تر اخیره پوره هغه کې به تانا نشي کتله، ټول به دغه د کیلو ولا هغه غانګي وي، کیلې به یو بل د پاسه دسه سواری وي. وظل ممدود اور سورو کی بوی ممدود دسی سوری چه اگده بوی، یعنی اگده سوری بوی جنت کې دغه جنتیان بور کی گرزیگی یا خدا چه چرته هم جنتی زی دغه سوره به جنتی سرازی د نور ولا شعاګانې به په دې باندې نه لګي، ګرمي بور باندې په دې باندې نه لګي. اور دغه ذل ممدود دینه خو دغه امتداد دغه اوګدواله یا خو مکانی ورنه مراد دی، یعنی زیب ډیر زیات نیولوي. لکه څنګه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې جنت کې یو ونه دی چې توبه نامای دی، توبه چې د دومره اوګدا دومره غټه ونه دی چې یو ګړ سوار څنګه د دی ابتداء شروع وکي او 100 کاله مسافت وکي 100 کاله مزل وکي چې د دې ونه انتها ته به اون رسیږي. دومره غټي ونه الله تعالی دی جنت کې پیدا وکړي دي. او یا دینه مراد امتداد زمانی دی، یعنی دغه سوره به دسي سوره وي چې همیشه به وي، دلاره ختمیدن نشته. یعنی مونږ او تاسو خود دې سوره ګورو کنه، سوره وي بیا څه غنټې بعد سترګې وغړو هغه سوره ختم شي وي، هغه نور رختلې وي او نور دسي مازال کوي، هغه سوري کې هم فرق رسی. خو دغه د جنت ولا کم سوري دي دا به ختم کیږي نه. وظل ممدود وماء مسکوب، او دغه جنتیان به په اوبو کې وي مسکوب جاری اوبه، یعنی دغه اوبه به دسی اوبه وي چې دا به رواني اوبه وي، یعنی نهرونو کې به دا رواني وي، کویانو کې به نوي، پکندو کې به نوي، چې هغه د پر رسی ضرورت وي، هغه د پر بالټي ضرورت وي نه، بلکې دا به رواني جاری اوبه وي. او یا بل معنا دا ده و ماء مسکوب چې دا به اوبه وي چې دسی اوبه جاری اوبه چې دا به بالکل ختم کیږي نه. وفاکهه کثیره، او دغه جنتیان په میوو کې وي دسی میوه کثیره چې ډېری به وي. دغه ډیروالي نه مطلب خو یاده ده چې دسی میوه چې دا به ختم کیږي نه، یعنی ډېری زیاتې دي، څومره خوړې شي خورا ختم کیدو ولدا نه دي. او یا مطلب دا دی وفاکهه کثیره چې میوه به ډېری وي، یعنی مختلف قسمونه میوه به وي. لکه مونږ او تاسو کله پوښتنه وکړو چې را تاسو کلی کې میوه کیږي، میوه شته او میوه ډېری دي، نو هغه مطلب دا نه وي چې یو قسم میوه ده، هغه ډیروالی طرف ډیرواله چې یي هغه دی طرف ته اشاره کوي چې ډېری میوه دي، یعنی پلانکی میوه ده، پلانکی وته قسمه میوه زمونږ په کلی کې کیږي. نو دغه ډېری میوه به وي جنت کې، یو قسم میوه نه دي بلکې مختلف قسمه میوه هغه په جنت کې جنتیانو ته وي. لا مقطوعه، او دا به دسی میوه وي چې دا به نه ختم کیږي په یو موسم کې هم،
دنیا کې خو موسمي میوه وي، یو میوه یو موسم کې وي، بل میوه بل موسم کې وي، خو جنت کې به هر یو میوه په هر موسم کې تا ته ملويږي. یعنی دسی وې څکال 12 میاشتې هغه میوه به تا ته ملويږي. ولا ممنوعات، او نه به دغه میوه منع کړلی شي وي د جنتیانو نه، یعنی جنتیانو نه به دا منع کوله هم نشي چیرې باس ډیره د خوړه څه شي کوي، یا به د شوګر شي او یا به د بلډ پريشر شي، دغه میوه د دې لپاره خانه دي، د دې لپاره بس مای خوره، نه جنتینه به دا منع کوله هم نشي. وفرش مرفوعه، فرش دی مختلف معناګانی مفسرین حضرات کوي. یو معنی کوي قلین، صدقه فروش دا په قلینونو باندې وي، مرفوعاتن دسی قلینونه څه هغه به اوچت قلینونه وي، یا خو مطلب اوچتوالینا، یعنی دغه اوچتواله حسن مراد دی، صدقه قلینونه به اوچت وي، یعنی دنګ به وي، اوچتو ځایونو باندې به پرتوي. او یا بل مطلب دا دی چې دغه قلینونه دا به قیمتي وي، یعنی مرتبه په اعتبار سره به اوچت وي، یعنی ډیر لکه څنګه مخکې د ذکر شو ته جنت ولا فومونه نالیانه هغه بسترې به د سوي چې هغه لاندې طرفونه به درې خمو ولوي، غټو خمو ولا، نو هغه بره طرف به څومره خيستاوي، نو اندرنګ دغه قالینونه دا به ډیر قیمتي یعنی اعلی کوالټي ولا به وي، اعلی کوالټي. اور بل دا چې فروش یو معنا کیږي پلنګونه، یعنی دا به پلنګونو کې وي، اور دسی پلنګونه چې دا به اوچت وي، یعنی ډیر دنګ اوچت پلنګونه به وي، یعنی دی باندې هر یو سړی ودا کړي پويږي چې اوچت پلنګ هغه قیمت هم زیات وي. وفرش مرفوعه، اور بل معنا فرش ولکیږي بیبیانو سره، لکه څنګه بیبي باندې اطلاق د لباس ولا هم کیږي د جامع ولا قران مجید کی فرمای هن لباس لکم، صدقه بیبیان تاسو د پر لباس دي، نو اندرنګي بیبي باندې اطلاق د فراش ولا هم کیږي، نو دغه فروشین دا په بیبیانو کې وي، مرفوعاتن صدا به ډيري اوچتي بیبیانی وي، یعنی دغه بیبیانی اوچت قد ولا بوي، یعنی لانډه خزه د خدای وای دنګه خزه خيستا لاګي، نو دا به ډیر اوچتو باډیانو ولا وي. او یا دغه اوچتوالی نه مراد هغه معنوي اوچتواله دي، یعنی مرتبه په اعتبار سره دا به ډیر مرتبه ولا لوی مرتبه ولا بیبیانی بوي، هغه لوی مرتبه ولا څنګه چې دغه بیبیانی دغه خزه عامه خزانه دي، د دې کم صفات دي، د دې کم خیست او د دې کم اخلاق دي، هر اعتبار سره د ډیره اوچت شان ولا خزه دي. ان انشأناهن انشاء، بشک دغه بیبیانی مونږه پیدا کړی دي انشاء په یو پیدایش سره، یا معنا دا چې کامل پیدایش سره مونږه دا پیدا کړی دي. انشاء دا مفعول مطلق دی، دی یو معنا کیږي کامل پیدایش، یعنی دغه مونږه کامل پیدا کړی دي، یو شی مونږه نه دی پرېږدول دغه بیبیانو کې چې ته دا وایې چې یاره خما بیبي خو دغه شانتې وي، نه بس څرنګې صفات یوې بیبي کې پکاري دي چې هغه سره خاوند خوشحالیږي، نو دغه شانتې دغه ټولو صفاتو سره مونږه دغه بیبیانې پیدا کړی دي. او یو بل معنا انشاء ولرسي چې عجیب انداز سره مونږ دغه بیبیانې پیدا کړی دي. هغه عجیب انداز څرنګه، یعنی عامي بیبیانې خو بس انسانانو دغه خاورونه پیدا وي، دغه بیبیانې الله تعالی خاورونه نه بلکې دا کستوري چې اعلی قسم خاورې کشمریږي هغه نه پیدا کړی دي، زعفرانو نه پیدا کړی دي، انبرو نه پیدا کړی دي، کافورو نه پیدا کړی دي، دغه بیبیانې الله تعالی مونږ ته په جنت کې. او یا عجیبه انداز سره چې الله تعالی دا پیدا کړی دي چې هغه حسن ډیر عجیبه دی، دغه خجو ولا بچ حسن وی. احادیث مبارکاو کې رسی چې جنت ولا یوا بیبي یوا حوره چې هغه دنیا سمندر کې توکي واچي، دغه ټول د سمندر او به هغه بخوږي، اور هنګندرنګي الله تعالی هغه ته کم حسن ورکړي چې هغه صرف یوا یعنی جلوه او خی دغه زمکه مخته چې دغه نور ولا رانا هغه به بالکل ختم کی، او نور ولا رانا څنګه ختم کیږي، لکه څنګه دغه لایټ لګیدل وي دغه بلف د اوس ګور رانا کوي، خو څکله ورځ په وخت کې دغه لایټ ته ولګي نو دا به صرف ته د سپین کتل شي، خو نور رانا نه کوي، هغه میرسترګي ولا رانا ور باندې زیات وي، نو اندرنګ دغه نور دا به بالکل تور شي، د خپل رانا ختم شي، بس صرف یو دیوا به درتلاږي، رانا به ټول دغه د حوري ولا رانا وي. الله د دا نصیب کی، او دا به الله نصیب کیږي چې دنیا خدو پسې منډي نه وایو. ان انشأناهن انشاء،
بشکه د مونږه پیدا کړی دی انسان په عجیبه پیدایش سره. یو عجیبه پیدایش ورکې دا دی چې دغه ښځې زړیږي نه. دنیا ولا ښځې خو زړیږي، هر څومره ښایسته وي خو څو کالو بعد یې بیا خونه ړنګه وي. نو دغه ښځې بالکل زړیږي نه، کاږې وږې نه وي، بالکل الله تعالی ښایسته پیدا وکړي. فجعلناهن ابکارا، پس ګرځولې دي مونږه دغه بیبیانې باکرې، پیغلې، جنکې. یعنی باکرې دي ته یې چې کله هم دغه خاوند دغه بیبي ته ورسي دا به باکره مومي، دا به پیغله مومي. هغه د بکرت ولا څه کومه پرده دی، هغه به د هر ځالي خاوند دی ولا هغه محسوسي او دا به موندي چې یاره دغه ښځه زما باکره دی او د ښځو کې اعلی صفت دی. عربا اترابا، او دغه بیبیانې عربا مینانا کې به وي. عروب دا عروب ولا جمع دی. عروب هغه ښځې ته یی چې هغه میناناکه ښځه وي، هغه خاوند سره مینې محبت ولا خبرې کوي، هغه عشق ولا خبرې کوي. ښځه خو هغه ښځه وي نو چې هغه عشق محبت ولا خبرې کوي. او داسې ښځه وي چې هغه صرف تسبیح اړوي، صرف ناسته وي او نصیحتونه درته کوي یا جګړې در سره کوي. دا ښځه خو داسې خوند کوي چې د مینې محبت خبرې وي، نازونه اداګانې کوي. عروب هغه ښځې چې هغه ناز و نخرې کوي، نازونه اداګانې کوي خاوند ته. خو دغه ښځې نه چې دغه ټیک ټاکو باندې کمی دي یا دغه په عیاشي ولا څه کومې دي جسم نمایا کی او دغه بحیایي ولا خبرې کی. دغه نازونه اداګانې نه، دغه نازونه اداګانې خپل خاوند ته جایز دي او دغه بیبیانې به خپل خوندانو ته دغه ناز و نخرې کوي. اترابا، او دا به ښځې به همزولي وي، همزولي ښځې به وي. لاصحاب الیمین، او دا به چا دپاره دي؟ د خلاص ولاو د پاره بوي. ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین. او دا غړومبني خلکو کې هم دا خلک ډیر زیات دي او د غروستنی خلکو کې هم زیات دي. او بل یو معنا دا ان انشأناهن انشاء کې د خبره پاتې شو چې جنت د خځې حدیث مبارک ته ام سلمہ رضی الله عنها روایت کوي چې دنیا کې خځه په څومره عمر کې هم وفات شي، چاہے هغه بالکل بوډي څه هغه ویختان سپین شي وي، سترګو نظری ختم شي وي، غوګونو یې کار پرېږدولی وي، اډوکو یې کار پرېږدولی وي، اندامونو، خو دا به جنت کې وي چې کله راپسي دا به بالکل ځوانه جینې به راپسي. لکه څرنګه یوه بیبي یوه صحابیه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله، ورته یې چې ای د الله پیغمبره ما دپاره دعا وکړه چې الله ما جنت ته داخله کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې یا ام فلان لا تدخلها عجوز، چې جنت ته خو بوډاګیانې نشي داخلېدلی. نو هغه په ژړا شوه او لاړله. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل چې هله دغه راوغړو او یا ورته وویو چې کله ته جنت ته به ته داخلېږې خو ته به داسې زړه خو به نه وې که نه، ته به ښه ځوانه جکه وې، ښه به بډي کې برابره وي. الله عمل توفیق نصیب. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.